د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د ورزګان چرواکي وای د ترینکوټ ښار په څنډو کې جګړه روانه ده. د ورزګان امنیتي چرواکي وای وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز ترینکوټ له څلورو خواو بریدونه کړي. د ورزګان د امنیتي قومندانۍ ویان د سالار نن پنځشنبه زدوی روډیو ویل طالبانو د تیرو ته 48 ساعتونو راهیسې پر ترینکوټ ښار بریدونه کړي او یو شمېر سیمې له افغان ځواکونو نیولې دي. سالار زیاته کړه د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله 5 پولیس ټپیان شوي، 2 رینجر او یو هموي ټانک تخریب شوي او زموږ کمربندونه راشاته شول څو مو سرتیري خوندي وي او زیان ورته ونه رسیږي. سالار وایي په جګړه کې د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق راپور نه لري. بلخوا راپورونه ښایي د تېرې ورځ راهیسې په ترینکوټ کې د روانې جګړې له امله 10 ملکیان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. په سیمه کې خلک وایي وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار تر څنډو را رسېدلي او اوس مهال طالبان د امنیتي قومندانۍ سره په سلمترۍ کې دي. د دې ترڅنګ په ترینکوټ کې یو شمېر خصوصي راډیوګانې هم خپل خپرونې بندي کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته طالبانو نن پنځشنبه سهار د غزني ښار ته ننوتلي او د معلوم هلته د دوی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو توده جګړه روانه ده. تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غزني اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې طالبان ښار ته ورغلي دي. طالبانو هم همداسې انځورونه خپاره کړي چې ښار کې د دوی حضور ښایي او د غرض یې ادعا کړې چې د ولایت مقام، امنیتي قومندانۍ او نور مهم دفترونه یې نیولي دي. پر غزني سربېره له لښکرګاه، کندهار او قلعه نو ښارونو هم د تودې جګړې راپورونه خپاره شوي دي. دفاع وزارت وایي د طالبانو پر ضد د عملیاتو خبره کوي او وایي په بېلابېلو ولایتونو کې ځمکنیو او هوایي بریدونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او یوه امنیتي سرچینه وایي طالبانو د کندهار زندان مات کړی. یوه امنیتي سرچینه ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان مات کړی او ټول جنایي زندانیان یې خوشي کړي دي. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي زیاتوي چې طالبانو د کندهار ښار محبس د سه شنبې په ورځ له 4 خواو محاصره کړ او د چهارشنبې په ماښام زندان ته ورننوتل. د سرچینې په وینا حکومت په تیرو 3 اونیو کې له دغه زندانه مهم سیاسي بندیان کابل ته انتقال کړي وو. د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې لیکلي دي چې په سلګونه زندانیان د کندهار له محبس آزاد کړي دي. مخکې د کندهار محبس د زندانیانو شمېر 2000 یاد شوی و. لیدونکو له غوږ نیونې مو مننه. ښې چارې.